ملا برادر اخوند زلمي خلیلزاد سره په کتنه کې په ټاکلي وخت د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وردک پر خپله ټویټر پاڼه خبر ورکړی چې تیر ماښام د دوی د سیاسي دفتر د مشرتابه ملا برادر اخوند او د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او ټیم ترمن ناسته شوې او پر یو لړ مهمو مسایلو بحثونه شوي دي. طالب ویان ویلي چې په ناسته کې په عامه توګه د دوحې د توافقنامې د ټولو مادو د پوره عملي کولو په اړه خبرې وشوې او په خبره یې چې دواړه لورو توافقنامې ته په خپلو ژمنتیاوو ټینګار وکړ. ډاکټر نعیم ویلي چې د دوی لخوا په ټاکلي وخت د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وشو ځکه چې په وینا یې همدا د هېواد د ستونزو د هوارۍ په لور اساسي ګام دی. طالب ویان ویلي چې په ناسته کې همدارنګه د پاتې ټولو بندیانو د خلاصون او د تورو لیستونو د ختمولو او نورو اړوند موضوعاتو په اړه هم خبرې او بحثونه ترسره شول. یادونې وړ ده چې امریکا ولسمشر د دوحې د تړون له مخې تر ټاکلې نیټې مۍ میاشت پورې د ځواکونو ایستل ممکن خو ستونزمن ګام بللی، خو طالبانو بیا خبرداری ورکړی چې امریکا باید تړون ته ژمن پاتې سي او په ټاکل شوې نیټه خامخا ځواکونه بهر کړي، که نه نو له سخت غبرګون سره به مخ سي.